تورخم کې د غازی او باچا خان بابا عکسونو ته سپکاوی د عامو خلکو او طالبانو خبرګونونه د مسعود قبر ساتل کیږي خو د غازی عکس ته سپکاوی کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تیر ورځ رسنیو کې یو شمېر عکسونه خپاره شول چې پکې لیدل کېده تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان عکسونه رنګ شوي و که څه هم نن یو ځوان له دغه انځور تور رنګ پاکوي او بیرته سپینوي. دغه ځوانان په ویډیو کې وایي ټول خلک جمعې لمانځه ته تللي او دوی د شاه امان الله انځور باندې پاشل شوی تور رنګ پاکوي خو د طالبانو یاد اقدام د عامو خلکو او طالب فعالانو د بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. مولوي ضیاء الرحمن لیکلي دا چې د مسعود قبر ترمیم کیږي او کلکه ساتنه کیږي. د بامیانو بوتان هم د سیلانیانو لپاره شتون لري نو دغه د امیر امان الله خان عکس دې هم ترمیم شي. موږ نه باید په ډیرو عادي مسایلو ولسونه خفه کړو، نور مسایل هم ډیر دي چې رسیدګي ورته وشي. کمال ناصر اصولي لیکلي هر هغه شخص ډله حزب او کتلې چې زما د ګران هیواد افغانستان تاریخ افغان ملت د افغانستان مؤسس لوی احمد شاه بابا او د ازادي قهرمان شاه غازی امان الله خان تاریخي او ملي افتخاراتو ته بې احترامي کوي. پردي مزدوران دي او افغان تاریخ به د راتلونکو نسلونو لپاره مزدور او کړنې به په تورو او کړغېړنو ټکو ولیکي. ځوانانو هوښیار اوسئ. د تیر جمهوریت نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امان الله صالح ویلي چې طالبانو له کلونو راهیسې د افغانستان د تاریخ او عزت بدنامولو لپاره کار پیل کړی دی. نوموړي ویلي زه د هغو خلکو حال ته حیران یم چې د طالبانو له لوري د غازی امان الله خان او خان عبدالغفار خان د عکسونو پر مخ د رنګونو شین په خبره طالبانو آن دین هم تمسخر کړی. حافظ عمري لیکلي د باچا خان د عدم تشدد مفکوره مردوده او باطله ده د پښتنو د بې غیرته کولو لپاره په لار اچول شوې ده. افغانستان د بې غیرته خلکو ځای نه دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.